السلام علیکم. امید چې تاسو ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن ډېره موده پس د یو بل ویډیو سره راغلی یم چې هغه د چیټ جی پی ټي باره کې. چیټ جی پی ټي باره کې بعضې خلک اورېدلي دي، بعضې نه دي اورېدلي. چې څوک پوهېږي دونه خو پوهېږي چې چیټ جی پی ټي تاسو ته نوشته ورکوي، سوال ته نه کوي، د هغې مطابق تا ته جواب درکوي او تا ته لارې ښیي. خو کم طریقو سره استفاده کولی شي. نو په دې ویډیو کې هغه طریقې چې په هغې باندې ته چیټ جی پی ټي استفاده کولی شي، راځه په هغې کار کوو. اول خو چیټ جی پی ټي چې تاسو اوپن کړئ chat.openai.com دا یې لینک ده. نو ګوره ما سره دوه ورژنې دي، چیټ جی پی ټي 3.5 ده، 4 ده چې دې ته پیمنټ کېږي او دا یې فری ده، کولی شي دا استفاده کړي. نو د فری باندې موږ کار وکړو. دلته تا ته هغه لیست ښیي چې کوم تا سرچ کړی دي او هغه هسټري کې پاتې دي. بله ورځ که تا په کار یې کلیک کړه، تا ته ښیي چې دغه چې تا سرچ کړی و دغسې جوابونه تا ته راغلي دي. نیو چیټ چې کله ته نوی سرچ غواړئ، نیو چیټ باندې کلیک کړئ، تا ته نوی سرچ درځي. اول کومه طریقه چې موږ استفاده کولی شو چیټ جی پی ټي، هغه معلوماتو باره کې ده. چې مثلا زه غواړم پوه شم چې د اپل کمپنۍ مالک څوک ده. زه به ولیکم دلته اونر آف اپل کمپنۍ. یو شی چې باید ذهن کې وساتئ، چیټ جی پی ټي اوس چې کوم موږ لرو هغه د 2021 سپټمبر میاشته پورې اپډیټ ده. هغې نه مخکې معلومات نه لري، نه هغې نه بعد معلومات نه لري، هغې نه مخکې معلومات لري. نو چې څه هم پوښتنه ته کوي، هغه به د 2021 سپټمبر نه شاته اوسي. دې خوا ده که څوک تغییر خوړلی، کوم بل خبره پکې شوي، اپډیټ شوی، هغې نه چیټ جی پی ټي نه ده خبر. نو اوس راځي چې انټر یې کړو. ګوره اول خو تا ته څه وایي، As of my last knowledge updated at September 11, 2021 چې 2021 پورې چې کوم د ما معلومات شته دي، نو اونر څوک ده، کو فاونډر څوک و، سټیو جابز. تاسو نور هم معلومات چې کوم غواړئ تاسو ته سرچ کولی شو، مثلا ډسټنس moon and earth. Distance between moon and earth د ځمکې او د سپوږمۍ ترمنځ فاصله څومره ده. انټر کوم، نو د هغې مشخص معلومات چې څه هم دي ټول تا دلته راوړي. تقریبا دومره مایل ده چې 2 کیلومتر کېږي او هغې نه اضافه چې کوم معلومات دي کولی شئ تاسو وګورئ. نو دا اول طریقه یې. دویم چې موږ دا څنګه استفاده کولی شو، مشورې دپاره هم استفاده کولی شو. مثلا یو څه زه ته د پوښتنه کوم چې ما ته څه وکړه، 5 داسې کتابونه ریکمنډ کړه چې زه هغه ولولم. هغه د څه شي باره کې، د پیسو ګټلو باره کې. مثلا recommend me 5 books about earning money. د پیسو ګټلو باره کې 5 کتابونه ما ته ریکمنډ کړه. چې انټر کوم، ما ته وایي ګوره ریچ ډیډ پور ډیډ یو کتاب شو، د میلیونیر نیکسټ ډور. دا ټول هغه 5 کتابونه دي چې تاسو ته ریکمنډ کړي دي، نو تاسو کولی شئ ولولئ. که چیرې دا کتابونه لوستي اوسي تاسو، نو څه شی وایم، ریکمنډ می مور. ضرور نه ده چې هغه سوال بېرته ولیکم، همدغه کوم کتابونه چې تا ویلي دا ما لوستي دي، نور کتابونه ما ته راکړه. انټر یې کوم، ما ته 15 نور کتابونه به ریکمنډ کړي. دا ګورئ، هغه بیل کتابونه، دا بیل کتابونه دي. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ ریکمنډیشن ته نه واخلئ. مثلا ټاپ 5 یونیورسټیز، 15 معتبره یونیورسټیانې یا پوهنتونونه چې کوم دي، هغه ما ته وښایي چې کوم یو دي. نو هغه 15 پوهنتونونو باره کې دلته مختصر معلومات هم درکړي دي او نومونه هم درکړي دي. ځایونه یې هم ښودلي دي چې کوم ځای کې ده. نو دې طریقې سره ته ریکمنډیشن ته دا اخیستلی شي. دریم چې کوم دا ټرانسلیشن په موږ کولی شو، دا به زه ډیلیټ کړم. نیو چیټ راغی، ټرانسلیټ. مثلا زه یو پاراګراف راخلم د تعلیم باره کې. اوس چې زه راشم، اول ورته لیکم translate this into پښتو، او دلته به سیمیکالنز ورکړم چې
پښتو کې دا ما ته ټرانسلیټ کې چې شی شفت انټر به کوم او پیسټ به کوم خپل پیراګراف انټر کا یا سند میسج باندې کلیک کا دا ما کا پیراګراف چې کوم تاور کړی دا غټ ټول ته څه شی کې پښتو کې ترجمه کوي کچې زه ورته اوس ولیکم translate this into Persian ما ته فارسی کې اوس دا ترجمه کړ ما ته به مخه پیراګراف په فارسی کې ترجمه کوي از یو بل کار وکړو ولیکو چې translate this into Chinese چې نه کې راته ترجمه کړه ګوره ټول هغه یو پیراګراف تاسو په 3 ژبه کې دلته ترجمه کوو نو دې طریقې سره هم تاسو کولی شئ چیټ جی پی ټي نه استفاده وکړئ څلورم چې کومه طریقه ده تاسو کولی شئ چیټ جی پی ټي استفاده کړئ هغه ده مقایسه مثلا ته موبایل اخلي او حیران یې چې آیفون موبایل واخلي که سامسنګ موبایل واخلي یا انډرایډ چې کوم ده نو راځه دلته پوښتنه کوو چیټ جی پی ټي نه ډفرنس between iPhone and Samsung د آیفون او سامسنګ باره کې چې کوم د دوی دواړو منځ کې کوم فرق ده هغه ماته وښایي چې انټر کو ګوره د 2021 سپټمبر مربوط یا 2021 سپټمبر پورې چې کوم معلومات زه لرمه دغه شیان دي چې د آیفون او سامسنګ ترمنځ فرق دی پکې اول ګوره اپریټنګ سیسټم کوم سافټویر چې د دوی چلای آیفون چې د آی او ایس استفاده کوي سامسنګ چې کوم د انډرایډ استفاده کوي هارډویر باره کې د آیفون او سامسنګ ډیزاین باره کې هر څه باره کې ټول درته وایي چې دغه طریقې دي ته کولی شي معلومات واخلي او بیا یې تا خوښه ده چې کوم یې واخلي یو بل سوال به ته نه وکړو what should I buy iPhone or Samsung سامسنګ واخلم که آیفون واخلم ګوره وایي بیسټ چوایس چې د آیفون او سامسنګ ترمنځ ده هغه یې ته خپل ضروریاتو پورې ده چې کوم یې ته ضرورت لري دواړه ښه موبایلونه دي های کوالټي دي کولی شي استفاده ته نه وکړې دا ټول نور اضافه معلومات چې کوم دي دلته یې درکړي دي که چیرې درته نه هم وایي چې کوم یې واخلې خو دونه یې تا مغزه پرې خلاصوي چې دغه خرابیانې خوبیانې دواړه لري کوم کولی شي استفاده کوي تا خوښه ده بله طریقه چې کومه ده موږ کولی شي جي پي ټي نه استفاده وکړو لیکنه پرې کولی شو مثلا ما ته پوهنتون کې یا مکتب کې یا کالج کې ویلي دي چې د تعلیم باره کې ما ته یو ایسې ولیکه نو زه که وخت هغه منځای کوم البته ځای نه ده خو که چیرې شارټکټ استفاده کوم دلته رسم لیکم چیټ جي پي ټي ته چې write me a paragraph or essay about education خلاص دونه مو لیکو نور هغه ټایټل هر څه ټول خپله مد نظر نیسي ټول پیراګراف ما ته دلته راکړو پیراګراف نه البته ایسې ده نو دا ګوره ډېر په راحتۍ سره صرف زه سره لولم ځان پرې پوهېږم او هلته یې بیا پرزنټ کوم که اوس دا ډېر اوږد وي په خلاصه باندې ځان پوهېږ زه ورته لیکمه سمرایز دس خلاص نور ورته شی نه لیکو چې دا ما ته خلاصه که انټر یې کړو نو د همدقه دونه غټه ایسې دومره خلاصه یې تا ته راویستله که دا خلاص باندې ته نه پوهېږې زه ورته ولیکو چې translate this into پښتو پښتو کې راته ترانسلیټ کړه د همدې خلاصې ترانسلیشن یا ترجمه یې تا ته پښتو کې یا لکه چې دا یې ټول ایسې تا ته ترجمه کړه او ټول ایسې ترجمه کړله اوس که زه ورته وایم سمرایز دس آیا دا به ما ته پښتو کې سمري راکوي یا خلاصه راکوي که په انګلیسي کې پښتو کې اوس خلاصه راکوي راته نو په خیال بس به یې نور دومره خلاصه یې د دې
اسې نه تا ته راوباستله. نور موږ قصې پې لیکلی شو. مثلا زه ورته وایم چې write me a story about the frog and princess and it should be really funny. یو قصه ما ته ولیکه د بطخې او د شهزادګۍ باره کې چې خو شرط دا ده چې هغه باید ډېر زیات فني اوسي، یعنې ریښخندۍ غوندې قصه وي. چې زه انټر کوم ما ته به ټوله قصه اوس دلته لیکې دا ګوره دا اوس یو قصه یې شروع کړله. دا څومره لټه قصه شوه. اوس که همداسې ولیکم ټرانسلیټ دس، چې هر ژبه کې ټرانسلیشن ما ته پکار وي، هغه ژبې نوم ورکومه نو ما ته په هماغه ژبه کې ترجمه یې ډېره وباسي. نو دې طریقې سره رایټینګ کولی شي. ایمیل پې لیکلی شي. مثلا زه لیکم write me an email to a university for partnership. اوس ګوره دا خو ما ډېر لنډ ولیکو، ته په کار د خپل ټول معلومات ولیکې ورته چې زه دغه کمپنۍ یم دغسې کار کوم او دغه پوهنتون سره په دغه شکل غواړم پارتنرشپ وکړم. بس انټر یې که هغه تا ته مکمل یو ایمیل لیکي. ګوره سبجیکټ تا ته ولیکو، سبجیکټ یې ولیکو درته مکمل. دې ځای کې به ته څه وکړې، خپل یونیورسټي نوم او ټارګېټډ یونیورسټي چې کوم یونیورسټي ته ته لیږي هغه ته نوم به ولیکې. ډېر ریسپشنسټ یا چا ته چې ایمیل کوي د هغه نوم به دلته ولیکې. ګوره دې ځایونو کې اکثر ځایان تا ته پرېښي دي. ګوره ایمیل یې پوره لیکلی، خو بعض ځایانو کې چې تا د یونیورسټي نوم ضرورت وي ولې چې تا نه ده ورکړی د خپل کوم سیسټم نوم چې ده، نو هغه مجبور یې ته دلته جدا ولیکي. که چېرې اول نه دې لیکلی و نو دلته به تیار تا ته همغه ادارې نوم لیکو او ضرورت به نه و چې دلته اضافه تا ته ځای درکړي ته یې ولیکي. آخر کې هم خپل نوم، ټایټل، پوهنتون نوم، ایمیل او نمبر به دې ټول ولیکي. دا تا ته ایمیل یې مکمل ولیکو درته. دې طریقې سره هم کولی شئ استفاده کوئ، استفادهنامه لیکئ، چېرته اپلای کوئ، هر څه چې پکار وي خپل مشخص معلومات به ورکړئ، انټر به یې کړئ او هغه به تا ته راوړي مخې ته. بله طریقه چې کوم چیټ جي پي ټي موږ استفاده کولی شو، لسټونه پرې جوړولی شو. مثلا زه ورته وایم list of healthy food. ورزش مې شروع کړی یا غواړم چې پرهیز وکړم نو هغه کوم ښه خوراکونه چې دي د هغې لست ما ته راکړه. انټر یې کړه نو همغه لست چې څومره دي ګوره فروټس کې، میوهجاتو کې دا دي، سبزیجاتو کې دا دي هیلتي. نو هر څه باره کې چې کوم معلومات ته غواړې یا لست غواړې هغه تا ته دلته درکوي. زه تنها د دې نه ده، زه غواړم چې یو کمپنۍ شروع کړم او هغه به مې ډیزاین باره کې. زه به ورته وایم ګرافیک ډیزاین نیم لست. نو ګوره که ته ګرافیک ډیزاین کمپنۍ جوړوې نو کولی شي دې طریقې سره دغه نومونه دي چې ته استفاده کولی شي. ضرور نه ده چې ته دا انګلیسي دې بیخي پرفیکټ اوسي یا صحیح ګرامر ولیکې. صرف ورته لږ لږ هم چې ولیکې، که تا انګلیسي غلط هم اوسي هغه پوهېږي چې تا مطلب څه شی ده. ضرور نه ده چې دې دپاره ته یو پرفیکټ یا چا خبره هغه عالي لیول انګلیسي د زده اوسي بیا دا پوه شي پرې، نه عادي انګلیسي باندې پوهېږي. نور چې کوم استفاده ته نه کولی شو یا چا ریسرچ کړی په یو برخه کې، مثلا خوب باندې چا ریسرچ کړی اوسي، مثال ورکو، نو هغه ته کولی شي دلته ولیکه ورته د هغې ټول معلومات تا ته درکوي. مثلا study about sleep، بس همدومره کافي ده. نو هغه سټډي باره کې چې د اصلي باره کې چې چا هم سټډیز کړي دي نو هغه ټول خلاصه تا ته درته راوړي چې څه شی دي او څه شی نه ده، څونه ښه ده، څه مشکلات راوړي که چېرې کم خوب وکړي،
سلیپ په صحت کې څومره مهم دی، خوب مشکلات چې پیدا کوي، ډسارډر هغه څه مشکل بیا تاسو ته جوړوي، هایجینز کې څومره، نو هر څه چې دي دلته ټول تاسو ته راوباسي. مثلا سرچ کو، کوډ سرچ کو، متل سرچ کو، مثلا دا ختم کوم، ورته لیکم چې کوډ اباوت موټیویشنل کوډ سرچ هم کو، نو هغه چې کوم یو دانه کوډ هم لیکلی و، ځکه یو دانه یې راوړه، د ویسټرن چرچل کوډ سکسس از ناٹ فاینل فیلیر از ناٹ فیټل، نو د هغې بهره کې چې کوم کوډ ده لیکلی دی د هغې تاسو ته راوړی، چې زه ولیکمه ایلن ماسک کوډ. ایلن ماسک که کوم کوډ لیکلی وي څه شی ده؟ ښه اول خو دا ویلی دي I believe you meant Elon Musk. ما شی کړي ول ماسک کې د یو په ځای ای ورته اډ کړی و، یو فیمس کوډ د ایلن ماسک شی ده، دا یې فیمس کوډ ده. که زه ورته ولیکم 10 motivational quotes 10 motivational quotes، نو ما ته به 10 دانې motivational quotes او چې چا لیکلي دی هغه به ټول راوړي. مثلا تیودور روزولټ دا یو لیکلی ده، سټیو جابز دا لیکلی ده، ویسټرن چرچل دا لیکلی، نو د هر یو یعنې د هر یو نه یو نه در راوړی، خو چا مشهور دی او چا لیکلي دی هغه یې ټول تا ته دلته راوړي. دې طریقې سره هم موږ سرچ کولی شو. منګه فیډبیک اخیستلی شو. بل فیډبیک یعنې ما یو پاراګراف لیکلی ده، هغه درته ورکوم، ورته وایم چې دې باره کې ما ته فیډبیک راکړ چې دا ښه ده، بد ده، څنګه ده. نو به ولیکو چې give me feedback about this. څنګه کولی د انټر او خپل پاراګراف به پیسټ کړم، انټر یې کړو، دې باره کې فیډبیک ما ته راکوئ. کوم ځای ده کې امپروومنټ ضرورت وسي، که اکیډمیک فیلډ یا د اکیډمیک فیلډ سټډي باره کې. ګوره کلیریټي ان سټرکچر، یور سټیټمنټ از کلیر اینډ ویل سټرکچر، دا ټول درته وایي چې کوم ځای د ښه کړی، کوم ځای د خراب کړی ده. او که ورته یې ولیکمه چې هاو کین آی امپروو دس، څنګه دا زه نور هم ښه کولی شم، نو آخره کې ما ته بېرته راوړي، نورې خبرې به راته وکړي. که دا شیان هم مد نظر ونیسئ، تا دا پاراګراف به نور هم بهتره شي. نو دې طریقې سره کولی شي تاسو ته نه چې وکړئ فیډبیک واخلئ چیټ جی پي ټي نه. رول پلی ورسره کولی شي. رول پلی یعنې ته یو انټرویو لرې سبا ته، راځي مخه انټرویو چیټ جی پي ټي سره ته پلی کوې، هغه خپله تا نه انټرویو اخلي، ته ورته جوابونه ورکوې. مثلا زه راځم، you are interviewing me for a job as a graphic designer, please conduct me a practice interview with me. دغلته به می یو اضافه ده، دا به خطه کو انټر، ډایرکټ بس انټرویو شروع شوله. of course let's begin the practice. شروع کو پریکټس، بس سوال نه درنه کړي دي، 15 سوال یې درنه وکړل. tell me about yourself and your background as a graphic designer. څه کولی شم چې د هر یو جدا جدا جواب ورکړم، د هغې جواب مقابل کې ما ته بېرته پوښتنه کوي، نو تیار به دا سره وایم. غیر د دې نه ته نور پوښتنه کولی شو. مثلا my mother wants me to get married but I don't want to, what should I do? مور مې غواړي وایي چې واده وکړو، خو زه نه غواړم، نو څه وکړم؟ چې جي پي ټي ته ما ته حل لاره وښیي. انټر یې کړو، ګوره تا ته یې ډېر لارې درښودلي، څو دانې 8 لارې درښودلې دي. reflect your own feelings, communicate openly، صفا حل ورته وایي، وایي غوږ ونیسه، اول خو پوه شي چې د هغه
یا د مور تقاضا د شی ده چې شي ته پریشانه ده نو څونه دې لارې درښودلې دي حال اوس دا پاتې شو چیټ جی پي ټي نه پوښتنه کوي چې څه وکړم څه ونه کړم د دې طریقې سره ګوره ښه ښایسته ته ورسره کمیونیکیشن کولی شي د کنسپټونو پوښتنه ته نه کولی شو یو ریاضي سوال یو بل سوال پوښتنې ته نه کولی شو مثلا یو سوال ته ورته اډ کومه چې دغه سوال ده سوال ما بل ځای ده کاپي کړی دلته یې صحیح نه ښیي مګر خپله یې چې کوم لیکلی ده صحیح لیکلی لیټس بریک ډاون د کوېسچن سټپ بای سټپ چې دغه سوال ده 4 دانې دي که یو دانه ده نو هغه سوال ته ښه په سیسټم سره یې ټول جوابونه درکړي دي که ته نه یې پوهې پکې explain this class تشریح کړه چې دا د څه شی ولیکل اول خو درنه معذرت غواړي I apologize for the previous response د مخکیني جواب دپاره وایي بخښنه غواړم چې ته نه یې پوه شوی راځه چې داسې وکړو نو دا ګوره ښه په ترتیب سره یو به یو سټپ بای سټپ تا ته مقه سوال تر آخر جواب ورچې راوځي تا ته تشریح کوي نو دې طریقې سره هم ته کولی شي د چیټ جی پي ټي نه استفاده وکړي سوال دې لیکلی دی چیرې هم شته ته نه کاپي کړه راوړه پیسټ کړه هغه جواب تا درکړي او هغه درته تشریح کوي هم چې دا کومه څه یا څنګه داسې شو موږ د چیټ جی پي ټي نه پوښتنه کولی شو چې زه څه رقم ته استفاده کولی شم I want to know what type of commands I can ask him زه غواړم پوه شم چې کوم هسې کمانډونه زه تا نه پوښتنه کولی شم دا ګورې ټول تا ته وایي چې زه دغه برخو کې تا ته ښه صحیح جواب درکولی شم نو هغه اوسه پورې 14 دانې 14 اینډ مچ مور یعنې نور هم پکې دي اول د راشو ګوره جنرال نالج باره کې ماتس کیلکولیشن باره کې ډیفینیشن تشریح او ایکسپلینیشن ریکمنډیشن چې زه تا ته ترجیح شی درکومه لینګویج اینډ رایټینګ هیلپس ټیکنالوژي ساینس هر څه شی چې دلته لیکلي د هغې باره کې وایي زه ډېر ښه معلومات تا ته درکولی شم نو ضرور نه ده چې صرف همدا یې موږ نور هم پوښتنې ته نه کولی شو مثلا how to learn web designing خلاص اوس تا ته دې باره کې هم دا ته درښیي لاره هم درښیي چې کوم ځای نه شروع کې او کوم ځای کې ختم کې ته اوس راشه وایي انډرسټینډ د بیسکس اول دا بنیادي چې کوم شیان دي په دې ځان پوهې کړه HTML CSS پوهې کړه ریسپانسیو ویب ډیزاین شی د هغه پوهې کړه ځان پې پریکټس هره ورځ پریکټس وکړه نو ګوره سټپ بای سټپ تا ته وایي چې ته شی وکړه شی ونه کړه چې ته دا سکیل یا دا مهارت زده کړي نو زه ته دا نورې پوښتنې یم چې څه هم پوښتنه کولی شي مثلا I am 25 and I am a graphic designer web designer and a tutor I want to start a business and my budget is $1,000. It gives me some business ideas and business names. چې زه 15 کلن یم ډیزاینر یم ویب ډیزاینر یم ګرافیک ډیزاینر یم ټویټر یم یعنې درس هم ورکوم بجټ مې $1,000 ده بزنس غواړم شروع کوم کوم هسې بزنس شروع کوم او نوم یې شی کېدم ګوره چې انټر یې کړو زه ګورو چې شی ماته وایي ګوره په $1,000 بجټ کې وایي ته کوم بزنسونه شروع کولی شي فریلانس ویب ډیزاین شروع کولی شي نومونه ته خپل دا نومونه کېښودلی شي آنلاین ټیوټر سروسز کولی شي دا نومونه کېښودلی شي ګرافیک ډیزاین ټمپلیټس جوړولی شي دا کولی شي نو هر یو ته ګوره جدا جدا نومونه ورکړي دي کنسپټونه یې درښودلي دي چې کوم برخه کې کار کولی شي نو دې نه هم نور چې څه د ذهن کې راځي ته نه پوښتنه کولی شي اکثر دوستان اوس وایي چې شروع کې به ویلې کېدی شي مخکې به یې ویلې چې ګوګل او چیټ جی پي ټي کې فرق شی ده نو دغه شیان خو زه ګوګل کې هم سرچ کوم راکوي راته فرق دا ده چې ګوګل کې ته به ورپسې ګرځئ سرچ د کوم ویبسایټونو لست درته راځي ګورئ چې کوم یو معتبر ده کوم یو ښه جواب درکوي کوم یو غلط جواب درکوي
نو هغه ټول چې تا سرچ کړل وکتل هغه نه بعد ته نتیجې ته رسېدلی شئ. چیټ جی پي ټي شی کوي چې هغه ټول نه خلاص تا ته راوړي دلته راوباسي. پاراګرافونه چې تا ته کوم درکوي هغه داسې پاراګرافونه نه دي چې بل ځای کې استفاده شوي اوسي، کاپي رایټ نه لري. همدلته درته لیکي هماغه پاراګراف چې بیا سرچ کې همدا جواب نه درکوي، نور تا ته پاراګرافونه راوباسي. نو دا بعض استفادې د چیټ جی پي ټي چې که څنګه کولی شي تاسو چیټ جی پي ټي استفاده کوي. امید لرم چې څه هم ته نه زده کړي اوسي، څه هم لارې پیدا کړي اوسي. که ویډیو م خوښه شوي شیر یې کړئ دوستانو سره، سبسکرایب کړئ چینل. دقسې نور معلومات به هم موږ تاسو سره شریکوو. ډېره مننه.